السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، نن در سره د الله تعالی د یو نوم داسې مبارکه وظیفه شریکه کوم چې یوه شپه یې وکړئ، ستاسو هر حاجت و انشاءالله هغه به په یوه شپه کې الله تعالی پوره کړي. دا داسې طاقتوره وظیفه ده، داسې طاقتور عمل ده چې هر څومره ناممکن حاجت تاسو لرئ له ډیره وخته نه پوره کېدی، په ډیرو وظایفو هم نه پوره کېدی. انشاءالله د دې یوې وظیفې په برکت سره به الله تعالی پر هغه ځای در پوره کړي، په هغه یوه ورځ یا په یوه شپه چې دا عمل تاسو وکړئ، الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره په یوه شپه یا په یوه ورځ کې الله تعالی ستاسو دغه حاجت در پوره کړي. دوستانو، وظیفه ډیره طاقتوره ده. د الله تعالی یو نوم د یا معزو. د دې عمل درته ښایم، د دې طریقه درته ښایم، د دې وظیفه درته ښایم، پر هغه طریقه باندې وکړئ، انشاءالله ستاسو زندگی به الله تعالی بدله کړي، ستاسو قسمت به الله بدل کړي، ستاسو تقدیر به الله بدل کړي. کم انسان چې وایي زما حاجت نه پوره کیږي یا زما دعا نه قبلیږي، هغه دې هم یو ځل په دغه وظیفه باندې عمل وکړي. سهار دعا کوي، دعا به الله قبول کړي، سهار حاجت لري، هغه حاجت به الله پوره کړي. دا وظیفه عزیزانو کوشش وکړئ د جمعې په مبارک شپه باندې وکړئ یا د جمعې په مبارک ورځ باندې وکړئ. که چیرې دې وظیفې ته تاسو د جمعې په شپه باندې نه ورسېداست، فارغ نه واست، مصروف واست، د جمعې په ورځ یې وکړئ. که په ورځ او شپه دواړه لاسرسی نه ورته اوسو، په نورو ورځو باندې هم کولی شي، خو کوشش وکړئ دوه وخته یې دي، مثلا یا د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ. دا ډېر د برکت وختونه دي. په دغه وختو کې د انسان دعا نه ردیږي، په دغه وختو کې د انسان حاجت ډېر زر پوره کیږي، ځکه چې دا ورځ یا دا شپه الله ته ډېره محبوبه وي. نو دوستانو، خاص کر د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی و انسان ته درې انعام ورکوي. شهرت ورکوي په دنیا کې، عزت ورکوي په دنیا کې، مال و دولت ورکوي په دنیا کې. یعنی که یو انسان دا درې انعام غواړي، خاص کر شهرت، عزت او مال او دولت، هغه انسان دې دا وظیفه وکړي. الله پاک جل جلاله پر هر څه قادر ذات د دنیا ټول انسانان چې کوشش وکړي تا ته تکلیف، تا ته ضرر در رسوي، خو چې الله وغواړي تا ته عزت درکوي، هیڅوک هم تا نشي ذلیله کولی. ځکه چې الله تعالی خپله فرمایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت هم د الله په لاس ته یو بنده ته ورکوي، ذلت هم د الله په لاس ته یو بنده ته ورکوي. نو که چیرې دا وظیفه ته کوي او له الله تعالی څخه دعا وغواړي چې الله ما په دنیا کې معزز کې عزت راکړي د خلکو په مخ کې، او په آخرت کې مې هم رسوا کوي، معزز مې کې، عزتمن مې کې، نو انشاءالله الله پر دې قادر ذات ته چې تا به په دنیا کې هم معزز کې، په آخرت کې هم، او په دنیا کې به شهرت هم الله تعالی تاسو ته درکړي د دې وظیفې په برکت سره، او په دنیا کې به الله تعالی درته مال او دولت هم درکړي د دې وظیفې په برکت سره. نو د وظیفې طریقه درته ښایم. صرف او صرف له دې وظیفې سره دوستانو 2 رکعاته صلات حاجت ورسره دي. دا 2 رکعاته لمونځ وکړئ، دا 2 رکعاته نفل، او دا وظیفه به انشاءالله ستاسو زندگی بدلوي، ستاسو ژوند به بدل کړي. 5 منټه وظیفه له تاسو څخه اخلي یا 10 منټه، زیات نه اخلي. دا 10 منټه به ستاسو د زندگی فیصله وکړي انشاءالله. دوستانو، د وظیفې طریقه دا ده چې ماخستن د جمعې په شپه باندې کله ویده کېداست، تر دې مخکې 2 رکعاته صلات حاجت د حاجت په نیت سره وکړئ، د خپل حاجت لپاره. مخکې هم ما طریقه درته ښودلې وه په نورو ویډیوګانو کې چې مثلا کله اودس کوئ، پر جای نماز درېږئ، نیت بیا وتړئ، نیت کوم د زړه له خلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته صلات حاجت په دې حاضر وخت، بس داسې ده لکه 2 رکعاته نفل. 2 رکعاته لمونځ چې دې وکړئ، له هغه نه بعد پر هغه جای نماز ولاړېږه مه، 11 واره درود ابراهیمي ووایه، اللهم صل اللهم بارک، ځکه په دغه شپه باندې درود شریف ویل بے انتها زیات ثواب لري. او درود شریف چې څوک ډیر وایي، الله تعالی په آخرت کې هغه انسان ته د نبی علیه السلام شفاعت ور نصیب کوي.
بیا پر یو واری درود شریف ویلو الله تعالی پر انسان باندې لس رحمتونه کوي په دنیا او آخرت دواړو کې. نو دا به یولس واره ووایه، له هغه نه بعد به دا وظیفه شروع کړې، په ښه توجه سره به ووایه. دا وظیفه به تقریبا ووایه 900 واره، 900 واره به دا وظیفه ووایه. پر داسې طریقه به ووایه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا معز یا معز یا معز. پر دا طریقه به ووایه تقریبا 1500 واره. په پای کې به بیرته هغه درود 11 واره ووایه. له هغه نه بعد به په خپل ګریوان تڼۍ خلاصې کړه، کې جوف یې کړه. الله تعالی به د دې په برکت سره ستاسو په بدن کې چې څه بیماریانې وي هغه به الله تعالی ختمې کړي. او په پای کې په ښه توجه سره دعا وکړه، ښه ځان ورته متوجه کړه د خپل حاجت لپاره. دا وظیفه الله ته پیش کړه، الله د دې په برکت سره دا حاجت، دا مشکل، دا پریشاني لرم ته یې حل کړي. دا د جمعې په شپه باندې کې د جمعې په ورځ باندې کوئ. د جمعې په ورځ د جمعې له لمانځه نه بعد هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. 2 رکعاته صلات حاجت وکړئ، له هغه نه بعد مثلا دا وظیفه وکړئ. د جمعې په ورځ باندې د ماښام له لمانځه نه بعد یې هم تاسو کولی شئ. د مازدیګر له لمانځه نه بعد نه، ځکه چې په دې وخت کې نفل کول مکروه دي. نو له هغه نه بعد به تاسو 2 رکعاته صلات حاجت وکړئ. ماښام له جمعې بعد د جمعې په ورځ باندې هم تاسو یې کولی شئ. یا د جمعې په ورځ د سهار له لمانځه نه بعد چې لمر راوخیږي په دې دوران کې هم تاسو کولی شئ. چې تاسو ته کوم وخت اسانه و پر هغه وخت کې یې وکړئ. په نورو ورځو کې هم داسې په دا مختص وختو کې تاسو کولی شئ. په دې کې کوم حرج کوم مشکل نشته. انشاءالله دوستانو وظیفه ډیره خوندوره ده، ډیره طاقتوره ده او ډیره پرتاثیر وظیفه ده چې انشاءالله تاثیر به کوي، ستاسو حاجت به پوره کوي. یو ځل خو تاسو وازموئ، انشاءالله د دې وظیفې په کولو سره به تاسو ډیر څه ترلاسه کوئ او تاسو به خپل حاجتونه د دې وظیفې په برکت سره پوره کوئ. هغه به الله تعالی درته پوره کړي د دې وظیفې په کولو سره. نو خدای دې وکړي دا وظیفه تاسو وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.